قرآن کریم کې یو وړوکې اسانه او ښکلې وظیفه ذکر ده. داسې وظیفه چې الله وعده کړې دو چا چې دغه وظیفه ویله او 15 قسمه حاجتونه یو زه به ورله 15 واړه حاجتونه پوره کړم. الله فرمایي فقلت استغفروا استغفر الله. وظیفه ډېره وایي. د دې وظیفې په ویلو سره د انسان 15 قسمه حاجتونه پوره کیږي. اول حاجت د چا چې باران ته ضرورت وي او باران نه ورېږي، الله فرمایي استغفر الله ډېر وایي یرسل السماء علیکم مدرارا، اسمان د طرفه باران نازل شي. داسې باران چې په هغه کې به خیر وي، برکت به یې پکې، خوند او مزه به یې پکې، سکون به یې پکې. داسې باران نه چې په هغې کې به مړي کېږي، ژړاګانې به یې پکې لکه په مونږ باندې چې وورېدلو او په مري کې زمونږ څومره خویندې ورونه یې مړه کړ. دویم چې د چا د مال حاجت وي، د پیسو حاجت وي، د کاروبار حاجت وي، ډیفټي ورته نه میلاویږي او یې کاروباري لیکن خیر او برکت پکې نه، الله فرمایي دغه وظیفه استغفر الله ډېر وایه. ویمددکم باموال، مالونه به درکم، پیسې به درکم، سرې سپینې موټرې به درکم، بنگلې به درکم. یو صحابي د الله رسول ته راځي، ای د الله رسوله دنیا او پیسې مې لاس ته نه راځي. د الله رسول استغفر الله وظیفه ورکړه چې دا ډېره وایه. صحابي په دې عمل شروع کو. تاریخ لیکي دغه صحابي دومره مالداره شو چې د پیسو لګولو په طریقه نه پوهېدو. نن خو زمونږ په معاشره کې پیسو پسې مونږ څومره منډې وو. لږ 100 روپو دپاره مړي کو، لږ 100 روپو دپاره غلا کو، حرام کو، سودونه کو، پردي عزتونه لوټ کو، خپل عزتونه ورکو او د الله دغه وعده او دغه وظیفه زمونږ نه هیره ده. دریم چې د چا د بچو حاجت وي، بچي نه کیږي، ډاکټرانو ورته ویلي چې بس تاسې نا امیده شئ، بچي نه کیږي. الله فرمایي دغه وظیفه وایه ویمددکم باموال وبنین، بچي به درکم ښکلي بچي. سعودي عرب کې یو غټ عالم ابو عبدالله عبدالقدوس هغه وایي چې زه ډېر وګرځېدم په بچو پسې، بچي مې نه پیدا کېدل. نو بس ډاکټرانو راته وویل چې بس په کور کښېنه ستا بچي نه کېږي. نو قرآن کریم تلاوت مې کولو او دغه آیات راغی او د الله دغه وعده مې واورېدله. نو په دغه وظیفه مې عمل شروع کو. الله رب العالمین ښکلي بچي راکړ. زما او ستا خو معاشره کې چې بچي نه کېږي څومره غلطې لارې اختیارو، خپلې زنانه مونږ بې عزته کو، غلطو ځایونو ته یې بوزو، ډاکټران په غلطو طریقو سره د هغې رحیم ته اوبه اچوي، سپام ورته اچوي د سړي، لیکن بچي مو نشي او عزتونه م لوټ کو او د الله دغه وظیفه زمونږ نه هیره ده. څلورم د چا چې بنګلو او د چا چې کارخانو او مارکیټونو ته حاجت وي، الله فرمایي دغه وظیفه وایه ویجعل لکم جنات، باغونه به درکم، کارخانې او مارکیټونه به درکم. او پنځم د چا چې په کور کې اوبو ته ضرورت وي او ښځې سخت په تکلیف کې ډېر لرې ځای نه اوبه راوړي په سرونو باندې، نو الله فرمایي دغه وظیفه وایه ویجعل لکم انهارا، په کور کې دننه به کوهي درکم او اوبه به درکم، نو ستا زنانه به بار ته نه وځي.